الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، په نننی درس کې د اسلام سنتونه تر بحث لاندې نیسو. د اسلام لپاره 11 سنت علماو د کتابونو را ایستلي دي. مومن مسلمان ته پکار ده چې د اسلام په دغه سنتونو باندې ځان خبر کړي او دا ورته معلومه وي چې اسلام سنتونه لري کم دي او څنګه په ځان کې یو انسان عملي کړي. لومړی سنت د اسلام لومړنی سنت د ماشوم سنتول یا ختنه کول دي چې د اسلام په مبارک دین کې دته سنت عمل ویل سوی دی او همدا ډول دغه سنتول د ماشوم دا د طبيبانو او ډاکټرانو د تحقیق لمخې د انسان لپاره ډیر ګټمن او د ناجوړیو د مخنیوي لپاره مهم کار بلل سوی دی. فتاوی هندیه په جلد اول صفحه 350 کې لیکي: واختلفوا في الختان قيل انه سنه وهو الصحيح. د ماشوم په سنتیدو کې اختلاف سوی دی. ځینو ویلي دي چې سنت دی، همدا خبره صحیح ده. خدا خبره هم د یادولو وړ ده. د ماشوم د سنتیدو وخت د 9 کالو څخه تر 12 کالو پورې دی. د ځینو علماو په آن د ماشوم د زیږ د 9 شپې څخه وخت پیلیږي. دغه مسله هم په دغه حواله باندې په تاوای هندیه را نقل کړې ده. همدا ډول یو بل مسله هم شته. که یو ماشوم د پیدایشت وروسته سنت سوی ښکارېدی او د بیا سنتولو پر مهال سخت درد ورته پیښېدی، په نتیجه کې تاوان منځته راتلی، دغه ماشوم فطرتاً سنت دی او د بیا سنتولو اړتیا یې نشته. مسئله: که د یو ښار خلک تر دې سنت تیر سي او تر پښو اعلان دې کړي، باچا ته پکار ده چې تر هغه بریده مبارزه ورسره وکړي، حتی که جنگ وي هم، تر څو د دغه ښار خلک دغه سنت ژوندی کړي، ځکه دا د لویو سنتونو څخه د اسلام دی. دغه مسله او هغه تیره مسله دواړه رد موتار په 5 جلد صفحه 530 کې را نقل کړي دي. بله مسله: که د یو ماشوم د سنتولو پر مهال زیاته برخه د پوست پرې سوې وه او لږ پاته سوه، نوموړی ماشوم سنت دی، او که نیمه پاته سوه او یا زیاته برخه پاته سوه، نه دی سنت. مسله: د نارینه ماشوم سنتول سنت دی او د ښځینه ماشوم سنتول سنت نه دی بلکې جائز دی. مسئله: که د یو ماشوم 2 ذکره یعنی د بولو الې دوی وي او د هر یو څخه بولې راتلې او دواړه د جنسي خواهشاتو پر مهال وړېدل، د دواړو سنتول پکار دي. او که د یو څخه بولې کولې، بیا به همدغه ذکر سنتوي، یعنی هغه ذکر به سنتوي چې بولې ځینې راځي، او د نر ښځې لپاره دواړه ذکر سنتول پکار دي. مسئله: که یو ماشوم بالغ سی سنت سوی نوی او د سنتولو څخه ځان کاږي، امیر ته پکار ده چې په زوره یې سنت کړي. مسئله: که یو څوک بالغ سی او سنت سوی نوی، نو د ده عورت ته کتل خو حرام دی، نو ځان دې په خپله سنت کړي او یا دې په خپلې میرمنې او یا میندې سنت کړي. که ونه توانېدی، بیا دې د اړتیا له مخې په بل چا سنت کړي. 2 سنت:
د اسلام د مبارک دین دوهم سنت نوکان پرې کول دي. فتاوای هندیه لیکي جلد اول صفحه 358. و قلم الاظفار سنه، یعنی د نوکان پرې کول سنت دي. د نوکانو پرې کول په یوه اوسپنیزه آله پکار دي، لکه ناخونګیر، او په غاښو یې پرې کول مکروه دي، ځکه چې تجربې ثابته کړې ده چې پیس ناروغي ځینې پیدا کېږي. همدا ډول د جنابت پر مهال د نوکانو پرې کول مکروه دي. د نوکانو په پرې کولو کې د راسته اندام څخه پیل کول مستحب دي، یعنی پرې کوونکي ته پکار ده چې د لاسو په نوکانو کې لومړی د راسته لاس نوکان پرې کړي او بیا د چپه لاس نوکان پرې کړي، او په پښه کې هم باید لومړی د راسته پښې نوکان پرې کړي بیا د چپه پښې نوکان پرې کړي. دا خبره دې هم یاد وي چې د نوکانو په پرې کولو کې که څه هم ټاکلی وخت نسته، خو په اونۍ کې یو ځل پرې کول غوره دي، او په 40 ورځو کې پرې کول ضروري دي. فتاوای هندیه داسې توري لیکي: الأفضل أن يقلم الأظفار ويحفي شاربه ويحلق عانته إلى آخره. ترجمه یې دا ده، وایي ښه خبره دا ده چې نوکان پرې کړل سي، بریتونه کوچني سي، زیریناف ویښتان وخریل سي، او بدن په غسل کولو سره پاک کړي. دغه کارونه به په اونۍ یا هفته کې کوي. که یې ونه کړي نو په 15 ورځو کې به یې کوي، او که په دې ورځو کې هم ونه کړي نو په 40 ورځو کې به یې خامخا کوي. تر 40 ورځو وروسته نو عذر نشته. هفته یې ښه ده، 15 ورځې یې میانه دي، او 40 ورځې یې لیرې اندازه ده. تر دغه 40 ورځو وروسته عذر نشته او د عذاب مستحق دي. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 358. دا خبره دې هم یادوي چې د نوکانو د پرې کولو وروسته نوکان د مخه وتلی ځای پټول یعنی دفن کول اړین دي، ځکه عائشه بیبي رضی الله عنها فرمایي: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشد إلي دون 7 أشياء في الأرض: أظفار الإنسان وشعره وأسنانه وجلد حشبة والقطيفة ملوث بدم الحيض وخلال الأسنان الأحمر بدمه. يددا چې عائشه بیبي رضی الله عنها فرمایي: وای ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم د 7 شیانو دفن کول یعنی په مځکه کې پټول وښول. لومړی د انسان نوکان په خاوره کې پټول، دوهم د انسان ویښتان دفن کول، دریم غاښونه د انسان دفن کول، څلورم د سنت سوي یعنی د حشفې پوست دفن کول، پنځم د هغه ټوټې یا ټوکر چې د حیض په وینو لړل سوی وي هغه په خاوره کې دفن کول، شپږم د هغه آلې دفن کول چې غاښونه په خلال سوي پاک سوي وي. خو اووم شی نه دی معلوم سوی. همدا ډول فتاوای هندیه لیکي د 4 شیانو پټول ضرور دي: لومړی نوکان پټول، دوهم ویښتان، دریم د حیض ټوټه، او څلورم وینې شخول پکار دي. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 358. تر دې ځایه پورې چې کوم سنتونه بیان سول دا د اسلام د مبارک دین 3 سنتونه وه. پاته چې کوم سنتونه سوه که چیرې د الله خوښه وه انشاء الله باذن الله په راتلونکي بحث کې به تر درس لاندې ونیسو. الله دې توفیق را نصیب کړي. وما توفیقنا الا بالله.
سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.